अस्सलाम वालेकुम। हम पश्तवन खबरों सरा ज़ेम रशना ज़मीर او زیم شاسنیم جان د ټول ناول به وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. बलूचिस्तान के यौज़ल ब्या सियासी बहरान जोड़ द बलूचिस्तान वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बजुंजो खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा द वज़ीर आला खिलाफ दखल जमात और इत्तेहादी मुत्तहिद शवी द वज़ीर आला खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाबोल लपारा द्रे देश वोटूना बा पकारवी د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د پولیو مخنیوي متعلق اجلاس. شهباز شریف ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکولو سره د مهم آغاز کړي. ټول صوبایي حکومتونه د پولیو مخنیوي په مهم خصوصي توجه ورکړي. ډېر افسوس دی راته چې شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا پولیو سر پورته کړي. د پولیو ختمولو لپاره متاثره علاقو کې خامي لرې کولو لپاره د اقدامات وکړي شي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا. पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान द जुमे उरज़ द लॉन्ग मार्च तारीख वर्कोलो ऐलान करे. मौजूदा हुकूमत द अमरीकी साजिश लांदे वजूद के रागल. शहबाज शरीफ द FIA टीम फारिगौल सरा पर सलीरिश अरबा केस NRO वाड़ी. द PTI चेयरमैन इमरान खान लाहौर के वकला कन्वेंशन ता खिताब. वाइटोल वकीलान ता इस्लामाबाद ता दरातलो दावत वर्कू. موجوده حکومت سره صرف د یو ووټ اکثریت دی. دا حکومت به د ډېرې مودې لپاره نه پاتې کیږي. ورځ تر بله په ستونزو کې اضافه روانه ده. ټول قام عمران خان سره کلک ولاړ دی. د پخواني داخله وزیر شیخ رشید احمد میډیا سره خبرې وایي د نگران وزیر اعظم لپاره هم کوششونه روان دي. मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बा पर हर सूरत जी कचेरे मौजूदा हुकूमत पखपला नजी नो लरे कवले बशी पामली तोगा मौजूदा हुकूमत ख़त्म शवी दे. द इतलात और नशरियात पखवानी वजीर फवाद चौधरी वाइना वाई हकीकत दे तस्लीम करेशी और उलस तदे द फैसले हक वर करेशी. قوم کې د دروغو خبرونو په ذریعہ انتشار خورولې شي. عمران خان د ناکامو بوج به تر کومې پورې اتحادیان اوچتوي. د مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال وینا وايي وزیر اعظم شهباز شریف په موجوده صورتحال مشاورت مکمل کړی دی. خارجه وزیر بلاول भुट्टो जरदारी पदरे रजने दौरा न्यूयॉर्क तर रसीदले दे. द बिलावल भुट्टो द अमरीकी खारजा वजीर एंथनी ब्लिंकन सरा मुलाकात के पदवाड़ा खिज़ ताल्लुकात खबर अतरे खारजा वजीर ब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इजलास की शिरकत हम कवी. د امریکایي سازش لاندې لوی ډاکوان یوځای شوي. دغه خلک د 10 کالونو جرمونه کوي. ټول مافیا زما د حکومت غورځولو خلاف یوځای شول. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګجراوالا کې جلسې ته خطاب وایي د شهباز شریف نه به پیسې هم اخلو او جیل کې به هم اچو. मौजूदा हुकूमत द गरीब और मस्किनान लपारा जारी मनसूबे हम बंदे कड़ी. दीर मोटरवे द शपग अरब सखा डेर लगक बांधे जोड़ेगी और दा सूबाई मनसूबा दा. द खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला महमूद खान कुजदीर के ये जलसे ता खिताब. वज़ीर आला द जंदुल ग्रेड स्टेशन मैदान ग्रेड स्टेशन और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस बशमुल द नूर मनसूबा प्रानिस्ता हम वकड़ा. د پاکستان او IMF ترمنځ مذاکرات د قطر په دارالخلافه دوحه کې نن شروع. د خزانه وزارت ټیم IMF سره د مذاکرات لپاره دوحه کې موجود. مذاکراتو کې بعد د قرض فراهم کولو متعلق خبرې اترې تر سره کیږي. د ډالر اوچت پرواز د ګرانه طوفان او حکومت پریشان. انټر بانک کې ډالر د 190 روپو نه هم سیوا شوی. انټر بانک کې ډالر نن نور 1 روپے او 20 پیسې ګران شوی. بلخ اوپن مارکیټ کې د ډالر قیمت 200 روپو ته رسیدلی. ناقانونه تحریک طالبان پاکستان یا TTP د مئی تر 13 نیټې د اوربند اعلان کړی. دا وخت د دې ګروپ د یو مذاکراتي کمیټې د مسعود قبیله او ملکن د مشران د کمیټو ترمنځ مذاکرات روان دي. د طالبانو ترجمان وینا افغان طالبانو کابل کې د TTP او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو تصدیق هم کړی دی.
बाइकर्स क्लब मलेशिया मोटरसाइकिल रेले द अपर चित्राल बोने ته رسیدلې د ریلې ملمنو चित्राल کې د ډول په درزا شاډولې واچولې د خیبر پختونخوا د سیاحت اداره وای دویش بایکران به د اسلام آباد څخه شندو ټاپ ګلګت تزي او د کرکرم هندوکش او همالیا د غرونو سلسله نه به تیری او د ملک میدانی علاقو کې نن د سخت ګرم موسم پاتې کېدو پیشنګوئی بالای خیبر پختونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر کې د باران امکان نن زیات نه زیات درجه حرارت سبی جیکب آباد او شهید بنظیر آباد کې 48 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی د موسمیاتو محکمې وینا دا مهم خبرونه وخت شوی دی وړي شاندمي او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هر کله وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف غړي یار محمد رین د بلوچستان د وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د هم نیوز تر مخه یار محمد رین ویلي دی چې د بلوچستان د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد لپاره موږ سره اوټونه پوره دي د یو پوښتنې په جواب کې د پی ټی آی مشر یار محمد رین ویل د ټولو جماعتونو په مشوره باندې نوې وزیر اعلی نامزد کوي یاد دی چې سموده وړاندې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک هم پیش کړی شو او په نتیجه کې عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلی ټاکل شو په دې اړه نور تفصیل اخلو د کویټا بیورو چیف ایوب ترین ناجی ایوب ترین سے تفصیلات راکړي په دې اړه ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد نن مازدیګر په بلوچستان اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان عوامي پارټي او د عوامي نېشنل ګوند له لوري چې دی هغه تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی دی پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د 14 د اسمبلی غړو دستخط کړي او د ډیپټي سیکریټری ته چې خپل تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي د دې وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال ویل چې دوی په امید دي چې دوی دغه تحریک عدم اعتماد به کامیاب شي ځکه د نوموړي په وینا چې په صوبه کې د ترقی کم عمل دی هغه درېدلې دي او د صوبې خلک د بیلابیلو مشکلات سره مخامخ دي په خاصه توګه د ډیره بوکټي ذکر وکړي چې حالت دا وخت و انسانانو ته نور څه خو پرېږده د چشنګ پاکي اوبه هم نه رسیږي دغه ډول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلماني لیډر دی سردار یار محمد رین هغه هم دا ویلې چې د دوی دغه تحریک عدم اعتماد به کامیاب شي ځکه چې کوم توقعات د نوي حکومت څخه یعنی د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت څخه هغه پراغه باندې پرانه دي خطلې او د هم ویلې چې د په نظر د بخوانی اعلی وزیر جام کمال چې هغه یو فرشته ثابت شوی وو د او دغه ډول د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي هم د دې خبرې تایید وکړي چې دوی هغه به د خپل تحریک عدم اعتماد و سر ته ورسي د وپښتنې په جواب کې جام کمال دا ویلې چې د دوی سره به جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل پارټي چې هغه د په تیر حکومت کې په اپوزیشن کې و هغه اوس مرسته کوي ځکه چې د پی ډی ایم مشر زرداری چې دی هغه د دوی سره چې کله دی په پی ډی ایم کې اتحاد کړي وو نو هغه وخت د دوی سره دا کول کړي وو چې د مرکز وروسته به دوی په بلوچستان کې هم بدلون راولي او د دوی په خوښه بدلته په صوبه کې حکومت جوړیږي نو د هیله څرګنده کړه چې اوس په زرداری یا د پی ډی ایم مشران چې دی هغه په صوبه کې د حکومت د بدلون په اړه خپل کول چې دی هغه پوره کوي او دغه ډول چې دی د پڅور له سورزو کې به د بلوچستان اسمبلی سپیکر چې دی هغه به د اسمبلی غونډه رابولي او پراغه باندې به رای شماري کیږي او دلته دا خبره هم د یادونه ورده چې په بلوچستان اسمبلی کې 15 شپته غړي دي او د تحریک عدم اعتماد د کامیابی لپاره د درود د غړو ضرورت وي
خو دلته که موږ اعداد و شمار ته وګورو نو هغه کې بلوچستان عوامي پارټي چې د هغه 40 غړي لري، عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه 4 غړي لري، دغه ډول پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه 2 غړي لري. ایوب صاحب دا راته وایي چې اپوزیشن څه دعوا کوي چې هغوی سره څومره ووټونه دي؟ تر اوسه د حکومت چې وسنۍ حکومت هغه تر اوسه په دې اړه څه جواب نه دی ویلي. البته اپوزیشن چې نن د تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی دی هغه دا وایي چې د موږ د دوی سره د درود ډیر څخه زیات وټونه وسره دي او دغه تحریک عدم اعتماد چې دی د میر عبدالقدوس بزنجو په ضد چې دی هغه به دوی په کامیابی سره ورسره ورسوي. جی تاسو دا وایي چې تاسو سره دا معلومات شته چې بل وزیر اعلی لپاره به څوک نامزد کېدی شي؟ په دې اړه د کله د جام کمال څخه دا پوښتنه وسوه چې د نوي وزیر اعلی لپاره به څوک وي، نو د ونه په لومړي پړاو کې به موږ د هڅه کوو چې دغه تحریک عدم اعتماد چې دی هغه په بریالیتوب ته ورسوو. خو د وزیر اعلی د نوي وزیر اعلی په اړه لا څه خبره نه ده سوې. د داسې بریشي چې د جام کمال پخوانی اعلی وزیر چې دی هغه به دوی بیرته د صوبې وزیر اعلی ټاکي او د دې په سره سره نور غړي هم داسته لکه میر ظهور بلیدي یا د جمعیت علماء اسلام څخه یا د بلوچستان نېشنل پارټي سره هم دا امکان لري چې هغه څخه د صوبې نوې وزیر اعلی وټاکي. خو تر اوسه چې دی د چې تحریک عدم اعتماد جمع شوی دی د وزیر اعلی په نامه باندې یا د وزیر اعلی نوم تر اوسه نه دی څرګند شوی. ډیره مننه ایوب صاحب د وخت راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو. وزیر اعظم شهباز شریف ملک کې د پولیو مخنیوي په اړه اسلام آباد کې یوې غونډې کې د پولیو په نوي کیسونو تشویش څرګند کړی دی. د پولیو وایرس مخه نیولو لپاره د قومي ټاسک فورس هنګامي غونډه په داسې وخت شوې چې خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې د پولیو نوي کیسونه هم رجسټر شوي دي. وزیر اعظم په دې موقع ملک کې د پولیو پر ضد د مهم افتتاح وکړه او ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین قطرې ورکړې. د وزیر اعظم دفتر د شروع په ورځ وویل چې شهباز شریف ملک کې د پولیو د 3 نوي کیسونو ریپورټ کېدو وروسته د وایرس مخه نیولو لپاره د ټاسک فورس هنګامي غونډه رابللې وه. یو سرکاري بیان وایي چې وزیر اعظم د پولیو په نوي پیښو د تشویش اظهار هم څرګند کړی او ویل چې د پولیو چیلنج اوس هم موجود دی. هغه ویل د پولیو د وایرس ختمولو د ټولو ذمہواري ده او وفاقي حکومت به هر ممکن تعاون وکړي. شهباز شریف په ټولو صوبو غږ وکړو چې د پولیو خلاف مهم ته د اهمیت ورکړي. هغه زیاته کړي چې د پولیو د خاتمې لپاره به نړیوالو شراکتدارو سره مشترک کوششونه هم جاري وساتلی شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د امریکې سازش لاندې لوی ډاکوان یوځای شوي او دا خلک د دیش کارونه جرمونو کې ملوث دي. حجراوالا کې جلسې ته د خطاب په وخت د عمران خان وینا وه چې د شهباز شریف نه به پیسې هم اخلو او جیل کې به هم بندو. कोई भी नहीं सोच रहा था कि जब भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जब इस प्राइम मिनिस्टर को साजिश के तहत निकाला गया तो बजाय मिठाइयाँ बांटने के मेरी कौम पाकिस्तान की सड़कों पे निकलाई। मैं आपको 2 वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूँ, एक कि अमरीकी साजिश को नाकाम करना और दूसरी वजह ये कि मुल्क के बड़े बड़े डाकू, कातिल, लुटेरे, मंशियात फरोश, इन सारों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी कौम ने मेरे साथ निकलना है। मैं अपनी सारी कौम को सिर्फ एक वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूं कि सारे साजिश करने वाले लोगों को हम बताएंगे कि हम एक जिंदा और आजाद कौम है। د مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال ویلي دي چې کام کې د دروغو خبرونو په ذریعه انتشار خپرولی شي. یو کانفرنس ته د خطاب په وخت د احسن اقبال وینا وه چې د عمران خان د ناکامو بوج به تر کومې پورې اتحادي جماعتونه اوچتوي. د ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف په موجوده صورتحال مشاورت مکمل کړی دی. इमरान न्याजी की हुकूमत ने 4 सालों में उन्होंने गवादर बंदरगाह की सफाई के लिए उससे रेत निकालने के लिए कोई काम नहीं किया। गवादर बंदरगाह में कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। इस वक्त जो गवादर बंदरगाह की सूरत है वहाँ पे लॉन्च नुमा जहाज़, बहरी जहाज़ माल लेकर आ रहे हैं, छोटे जहाज़ आ रहे हैं और बड़े जहाज़ वहाँ पे पोर्ट में दाखिल नहीं हो सकते।
सी पैक मंसूबे के ख़िलाफ़ साजिश है, ये गवादर के ख़िलाफ़ साजिश है। जहाँ पर भी हाथ डाला है तबाही की है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत का जिस शोबे पे साया पड़ा वो तबाह बर्बाद हो गया। د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا ده چې موجوده حکومت سره صرف د یو ووټ اکثریت دی او دا حکومت ډېرې مودې لپاره نشي پاتې کېدی. میډیا سره د خبرو په وخت د شیخ رشید وینا وایي چې ورځ تر بله په ستونزو کې اضافه روان ده. ټول قوم عمران خان سره ولاړ دی. ईरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। सारी की सारी अपोजिशन एक वोट पे जिंदा है। जितनी देर करेंगे उतनी सियासी कब्र खोदेंगे। और आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। FIA को कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी फरियाल इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। د پاکستان تحریک انصاف غړي فواد چودھری ویلي دي چې حمزه شهباز یو غیر آئینی او غیر قانوني وزیر اعلی دی. میډیا سره د خبرو په وخت فواد چودھری ویل چې حمزه شهباز لا استعفا ورکول پکار دي. هغه ویل چې د دوی د انتظامیې ټولې فیصلې غلطي دي. ډاکوانو په لږ وخت کې د پوره ملک بیړه غرق کړي. موږ به سبا په عدالت کې د دوی خلاف پټیشن دایر کوو. अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमज़ा शहबाज को वजारत आला से फारग किया जाए। सदर ममलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। इस वक्त नंबर आपका अपोजिशन से कम है तो आप खुद ही कुछ जो है वो कोई शर्म का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। चीफ सेक्रेटरी और IG का ताल्लुक है। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे और जो फैसले भी आपने किए हैं जो मेरिट से हट के किए हैं उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। وزیر خارجه بلاول بوټو د امریکې په سفر نیویارک ته رسیدلی چې نړۍ کې د خوراک د تحفظ په اړه د اقوام متحدې په یو کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وکړه. خارجه وزارت وایي چې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلنکن بلاول بوټو ته په کانفرنس کې د شرکت بلنه ورکړې وه. د امریکې خارجه وزیر به د کانفرنس مشري وکړي چې شرکت کوونکي به په داسې تجاویز غور وکړي چې د تنازعاتو دوران کې څنګه د خوراک موجودګۍ او خلکو ته رسول یقیني کړي. دا کانفرنس د روس لخوا په یوکرین د حملو په تناظر کې رابللی شوی چې انساني بحران یې پیدا کړی دی. خارجه وزارت وایي چې تیر ماښام امریکې ته په رسېدو پاکستاني سفارتکارانو د بلاول بھټو استقبال وکړو. داسې ویل کېږي چې د سفر دوران کې به بلاول بھټو د امریکې خارجه وزیر سره دواړه اړخیزې خبرې هم وکړي چې مقصد یې تعلقاتو کې مشکلات لرې کول دي. د ولس په ووټونو راغلی حکومت ختمولو لپاره شپې په 12 بجې عدالتونه پرانیستلی شي او د ولس مرزۍ خلاف امریکا خوشحالولو لپاره سازش او بارګیننګ د لارې حکومت ختم کړی شو. دا خبرې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوزدیر کې یو جلسې ته د خطاب په وخت کړی دي. محمود خان ویل چې حکومت د غریب او مسکینانو لپاره جاري منصوبې هم بندې کړي او بیا هم ملک دیوالیه کېدو لا نږدې کړي. وزیر اعلی ویل ډیر موټروي د 6 اربه څخه ډیر لګښت باندې جوړیږي او دا یو صوبایي منصوبه ده. وزیر اعلی په دې موقع د جندول ګریډ سټیشن، میدان ګریډ سټیشن، خیبر میډیکل یونیورسيټي کیمپس سمرباغ، تیمرګرا میډیکل کالج، دیر یونیورسيټي تیمرګرا ګریویټي اریګیشن سکیم په شمول د نورو منصوبو هم افتتاح وکړه. د ډالر اوچت پرواز نن هم جاری دی. انټربانک کې ډالر د 190 روپو نه هم سیوا شوی دی. انټربانک کې ډالر نن نور 1 روپۍ او 50 پیسې ګران شوی دی. بلخوا اوپن مارکیټ کې د ډالر قیمت 200 روپو ته رسیدلی. موجوده حکومت کې ډالر 14 روپو پورې ګران شوی دی. یاد دی چې ډالر کې زیاتوالی سره ملک کې ګرانۍ کې هم اضافه کیږي. پیښور کې یو پرایویټ میډیکل کالج کې د غیر قانوني داخلو کیسونه رامخته شوي دي. پاکستان میډیکل کمیشن یو پرایویټ میډیکل کالج بند کړی دی. تفصیلات مطابق د کالج انتظامیې له زده کوونکو څخه د چندې غوښتلو نوټیفیکیشن جاری کړی و. جاری شوي اعلامیې مطابق په کالج کې د ټولې سرګرمۍ په سمدستي توګه ودرولی شي او زده کوونکي د نورو میډیکل کالجونو ته ولیږلی شي. خبرونو کې وخت شوی د وړې شاندمې او بیا راځو نور خبرونو سره.